السلام علیکم ملګرو، کم نوجوانانو چې ودونه نه دي کړي نو علي امین ګنډاپور وایي چې هغوی له به زه فري ودونه کوم او بیا چې دی نو 2 لکه روپۍ به ورله هم ورکوم او په واده چې څومره خرچه راځي د اول نه واله تر اخره پورې نو زه به پرې هغه ټوله کوم. یار ویډیو راسه لږه مکمل وګورئ، مکمل هم پرې پویه کوم یار. او که تاسو فري واده کول غواړئ که نه نو په کمنټ کې اس ضرور ولیکئ. ملګرو علي امین ګنډاپور ولګېده او هغه سوشل ویلفیر ته دا خبره وکړله چې ته د هغه نوجوانانو د هغه کسانو نومونه چې دی نو دا په لیسټ کې ولیکه چې کم نوجوانانو چې دی نو دا بیچلر دي، واده یې نه دی کړی ملګرو. او د هغه نه پس چې دی نو ویل ته د هغه جنکو نومونه ولیکه چې کم جنکۍ چې دی نو دا نه دي واده شو نو د هغه جنکو لیسټ هم ولیکه. بیا چې د کله هلکانو دا لیسټ د هلکانو چې کومه لیسټ دی دا به ولګې، دا به جنکو له ورکړي او د هلکانو د تصویران او د جنکو چې دا کومه لیسټ دی نو دا به هلکانو له ورکړي او د جنکو دا کومه تصویران چې دي دا به هلکانو له ورکړي. ملګرو د هغه نه پس چې دی نو هلکان که اوس کوم هلک چې دی نو جنۍ خوښه شي نو چې کومه خرچه ده د واده نو علي امین ګنډاپور وایي چې دا ټوله خرچه به پرې زه کوم ملګرو. او چې کله د دې واده وشي د دې سټیبل کېدو دپاره د دې چې دی نو د ترقۍ دپاره چې دی نو هغه وایي چې زه به 2 لکه روپۍ ورکوم چې دوی چې دی نو ځان له پرې د هلک بزنس شروع کړي او د دوی زندګي چې دی نو سیټل شي او سټیبل شي ملګرو. او د هغه نه پس چې دی ملګرو ډېر ښکلی خبر دی. وایي تاسو سوشل ویلفیر ته چې دی نو شکایت هم کولی شئ، درخواست ورته هم کولی شئ. د علي امین ګنډاپور ویلي ملګرو په تاریخ کې او په ټوله دنیا کې په اول ځل داسې وشوله چې حکومت لګي او هغه خپلې عوام له چې دی نوجوانانو له او هغه خلکو له ودونه کوي چې کم خلک چې دی نو هغه د واده وس نه لري، هغه د واده نه پاتې دي د پیسو د وجې نه نو هغه کسان له چې دی نو ودونه کوي. چې اوس کوم هلکانو سره پیسې نه وي او هغه چې دی نو وایي چې واده کوم خو د واده پیسې ورسره نه وي. بیا د هغه جنکو دپاره چې کم جنکۍ چې دی نو هغه واده وایي چې زه واده شم خو بل دا چې پیسې ورسره نه وي. نو علي امین ګنډاپور چې دی نو ډېر ښکلی پروګرام شروع کړو یار. ویډیو اوس مکمل شیر کړئ د نورو ملګرو چې ټولو ته هغوی ته ضرور ورسېږي.